السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کینې بچو کینې ماشاءالله جی ماشاءالله نن خو ټول راغلي یئ اور ښه خو یئ که نه ښه چوټیان هم تېرې کړې او سبق مې درته یاد کړی نو سبق هم یاد کړی دی او که نه ټولو یاد کړی دی ښه ماشاءالله ماشاءالله چا چا یاد کړی لاسونه اوچت کړي شاباشه ښه عمره پاسې که چې ستا نه یوه پوښتنه وکړمه دا راته ووایه چې 2 او 2 څلور شو صحیح ده او 3 او 3 شپږ شو نو 4 او 4 اته شو په خبره باندې راسي پوره ښه ته راته ووایه چې 11 او 11 څو شو سر جي کوم آسان هغه خو تا خپله خو د کوم ګران و هغه مانه تپوس کوې کېنه مړه ګران و کېنه آسان دي په خپله وویو ګران دي موږ ته وویلو وایي سبق هم یاد کړی دی ښه بله پوښتنه چا نه وکړمه د ستا نه پوښتنه وکړم کاري صاحب که د ده نه وکړم د چا نه پوښتنه وکړمه بله ښه نه دغه نه وجاهت نه به وکړم وجاهت پاسېږه اردو مې درته پرون ښودلې وه دا راته ووایه زه درته یو جمله ویم او ته به راته د هغې ترجمه وایې ښه درختوں کے گنے جنگل میں بلبل کا بچہ اداس بیٹھا تھا بیا متغوق کیدا درختوں کے گنے جنگل میں بلبل کا بچہ اداس بیٹھا تھا د دې د پښتو ترجمه به څه وي د غنو په ځنګل کې د بلبلې بچی اوداس ته ناست ای های راشه کته ودېږې شهزاده ته غوږ شه کښېنه خدای دې غرق نه کړه چې غرق نه شي د غنو په ځنګل کې د بلبلې بچی اودس ته ناست نو د غنو په ځنګل کې بچی څه کوي او د بلبلې بچی وایي اودس ته ناست هغه په اودسونو څه کوي یاره مړه خو ښه بله پوښتنه به د چا نه وکړم د چا نه پوښتنه وکړم ټول نالې کوي لاس اوچت کړي چا نه پوښتنه وکړم ښه تا نه پوښتنه کوم زه ټولو نه پوښتنه کوم کم یو استاد در باندې په سکول کې ډېر ګران دی ته ووایه کم یو در باندې ډېر ګران دی زه در باندې ګران یم ښه کښېنه شاباشي بچو شابه کاري صاحب تا باندې کم یو استاد ګران دی زه در باندې ګران یم عمر په تا کم یو استاد ګران ښه شاباش او په تا باندې وجاهت زه در باندې ګران یم ته پاسې په تا باندې کم یو استاد ګران عمان سر در باندې ګران دی ولې څه وجه ده چې هغه در باندې ګران زما نیا په شان اواز ډېر خوږ دی ښه د نیا په شان دی اواز خوږ دی واه عمان صاحب ته به دې یادومه ښه که نه ښه اخرنۍ پوښتنه او اسانه پوښتنه د چا نه وکړم لاس اوچت کړي چې چا له جواب وي چې ما نه پوښتنه وکړه ښه عمر هم ته پاسېږه دا راته ووایه چې 5 زره 5 یعنې کې 5 5 یا 5 زه څو شو دا خو ډېر آسان دی سر جي 150 راځي 150 وایي راځي کښېنه خدای دې غرکته علم ټک نه درځي هسې د ډینګ دې ځان نه جوړ کوي اوښ هومره غټې وایي 150 راځي کښېنئ مړه لا څه اوړه ګران شو غوړي ګران شو مسالې ګرانې شوې چینی ګران شوې پیښو بنیاد د دې سیاست وزه السلام علیکم وعلیکم السلام اشمتي ستړی مه شې بخیر جوړ تکړه څه ځان سره ګورېږې خیر خو دی اوړه ګران دي چینی ګرانه شوه غوړي ګران شو هر څیز ګران شو پیښ د دې سیاست والله دا سوچ ما هم کولو هغه زما د نیکه خبره که نه چې پخوا به چې که نه هغه خبره کوله چې په الله یقین وکړه که نه چې ستا د نیا سره مې چې کوم دی صرف په 10 روپۍ واده کړی دی نن سبا خو چې واده له به 100-150 لکه روپۍ نه وي غریبان واده چېرته کولی شي سامان کم ځای ته ورسېدو هر څه ګران شو ګرانې دي غریب تباه هسې تباه دی که نه خو یو خبره بله ده ټیپر چې کوم دی ټیپر پخوا به هسې درکول نن سبا یقین وکړه هغه هم په 50 روپۍ په 80 روپۍ سیر اوړه چې کوم ځای ته ورسېده چیني کوم ځای ته ورسېده غوړي کوم ځای ته ورسېدل دال مسالې کورخې کوم ځای ته ورسېدې والله زه خو ډېر زیات خفه یم قسم په خدای چې کله کله داسې جګ های حشمتیه یقین وکړه دومره ګراني ده که نه په دې ګرانۍ کې به ښځه ورته لا دا ووایي ورشه کوچي بازار نه جوړه راوړه یا صدر نه جوړه راوړه پخوا خو به بس چېرته هغه ښځې ګرځېدې په کور کې به په 8 یا په 2 روپۍ جوړه وشوه نو ښکلې کپړې به ترې کېدې نن سبا خو فیشنې شروع دي دا فلانکي جوړه راوړه او دا جینګي جوړه راوړه په دې ګرانه ګرانۍ کې به د چا پلار سر ته ورسوي او بله خبره مه واوره پخوا به په 100 روپۍ ښه کورنۍ تندرست چرګ میلوېدلو اوس تاله پته شته ګراني څومره ته ورسېدله په 5.5 روپۍ کمزوری چرګ څه سره پکې څه وینه دومره ګراني دي مړه د پالکو ساګو ګېډې مې پرون پکړه هغه یې په 100 روپۍ راته ویله یقین وکړه چې خو پټو کې به هسې تېرېدې را تېرېدې خلکو به د الله په نوم یو درکړه مړه قسم په خدای چې دې حکومت د لاسه خو مونږ خیر ته کېناستو یاره هسې یوه خبره ته وکړم ګراني ډېره دی ښه والله ګراني ډېره زیاته ده که نه او بس ډېر خفه یو خو څه وکړو یار چې 5 زره 5 یعنی کې 5 5 یا 5 زه څو شو دا خو ډېر آسان دی سر جي 150 راځي دا دې واورېدل که نه
مخکې به چې کوم دی که نه 5005 چې کوم دی 25 راتل د دې ګرانۍ د وجې نه ګوره دا اوس 150 وي راځي والله ډېره ګراني دی